د یو شمېر سوداګرو په مرسته د بلخ ولایت په ګمرک ریاست کې یو جومات جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. په دې جومات کې پر یو وخت 1500 لمونځ کوونکي ځایږي. د بلخ ولایت د ګمرک رئیس مولوي سفر محمد د بلخ ولایت د ګمرک په انګړ کې د دغه جومات په اهمیت او ارزښت په اړه خبرې وکړې. هغه زیاته کړه چې دغه جومات د یو شمېر سوداګرو په مالي مرسته جوړ شوی چې 50,000 امریکایي ډالر لګښت اخیستی. بودیجه خو څه د وزارت مالیې له طرفه وه او ته بیا دغه ملي تجارانو همکاري وکوله، هغو کومک وکاوه. د هغو په کومک په همکاري باندې مسجد لله الحمد دې ځای ته ورسېدی چې نن لمونځ پکې کېږي او د لمانځه وړتیا لري او ظرفیت یې تقریبا 400 شاوخوا کسانو پورې ده چې 400 شاوخوا کسان په یو وار باندې پر یو ځای باندې لمونځ پکې کوي. په دې مراسمو کې یو شمېر دیني عالمانو او د دولتي ادارو مسؤلینو د دغه جومات د جوړېدو په اړه خپل نظرونه څرګند کړ. د یادولو وړ ده چې دا جومات په یو وخت کې د 1500 لمونځ کوونکو ظرفیت لري.